نن موږ د افغانستان تر ټولو خطرناکه ځای ته ځو. برکم مازی ونیسه دغه چا دغه رقم ځای دی. دا ځای یوازې دا نه چې خطرناکه دی بلکې لاره هم ډېره خرابه ده او تر مځکې 50 متره لاندې موږ ته کېږو او د دې تر څنګ وایي په دې کې د طبیعي چینو څخه جوړ حوضونه هم شته چې موږ به دا هم ګورو چې په دې کې موږ لمبېدلی شو که نه شو لمبېدلی. او بله پاته خبره دا ده چې د حیوانانو څخه زه خپله بیخي ډېر بیریږم او خدای دې وکړي چې داسې خطرناک حیوانان نه وي پکښې. څه شتی دغه ځای دی چې د کلات ولایت په سوري ولسوالۍ کې دی او د بولان بابا د غره په نامه د بولان غار نومیږي چې تقریبا د دې ځای څخه تر مځکې 40 متره لاندې ځو. دغسې ساحه ده چې ډېره خرابه لار ده، تنګه ده، تاسو لیدلی شئ. په دغه رقم لاره کې باید موږ ولاړ شو. الجان آماده؟ او ټیټ آماده. یاره دیني دی موږ په زور راوستلی دی راتلی نه. فی الحال زه یم او د احمدالله لاندې ورته ناست دی، میده لاره دغه کېږي. چلو درځئ احمدالله دغه لاره بیخي سمه ده احمدالله. که مازې پښه شوی شول نو الله دې زه اوس درځم. 2 پیسه ده راته سوي دغسې لاره ده احمدالله. څنګه د ځای شته؟ راکړه ټلیفون دغه رقم ځای دی هلته ګروپ ونیسه. دغه رقم ځای دی، دغه ځای ته اوس ورته کېږو موږ. یاره زما خو ورته خطا دی، څه پکښې وایاست؟ او چې دغه رقم ګروپان نه در سره لکه دا زموږ سره چې را سره زو نه کېږي. کم ځای ته ته دا ونیسه ولرېږه. دغه کڅوړه بله بود زما سره را سره ده. زما وزن نو دا ځای دا د پښې ځای دی. ستا وزن نه ستا بدن او دا ځای زه خو دا خطر کېږم. دا ځای کې د پښې پکې دغه ځای نشته خو ونیسه زه به بېرته تاسم. دا خوا وساده ښه سید لاندې ګروپ ونیسه. زه پلا لاره سمه کړم ځان ته. سمه ده دا لاره در دا ځای. ته یې زور غواړې. ښځې شوی چې دغه ځای څه چې سر وموښلېږي مات څه بیا به نه خوند درکړي. راځئ دغه ځای ته پښه راورسوه، دغه ځای ته کڅوړه نیسه، کڅوړه د سره نیسه مازې. کڅوړه ځینې ونیسه. ګروپ هم راکړه قربان نه کړي ستا به لاره نو راته وښیه نیسه ګروپ. ته راهیسه څه خو دته زه لار روښوم. بابا پښه نیکې را شوی که دغه ځای ته یې راورسوه، دغه ځای ته. کوم ځای ته؟ دا ته وا دلته به ما پښه ورسېږي؟ پر دغه ځای لاس ټینګ که. چیرې دلته؟ لاندې پر اس پر دا بوک ځایو به لاس سید ټینګ. سید لاس را شوی څه دغسې اوس دې خواته را تاسې الجان څه شان ونیسه. راځه کڅوړه راکړه. راځه یا ګرد هغه لاندې شان دي. ډبرې مه راغورځوه وروره. الجانه هغه لاس یې راتاکه پر دا ځای ټینګ. دلته د یا ټینګ یو ځای بس ونیسه. راځه دغه ځای ته پښه راورسوه الجان. ما نیولې. راځه بله پښه خو نه ده خطا که بله پښه راورسوه. راسه دا پښه راورسوه. راځه بس راځه بله پښه بس دغسې دي. بیریږم نه. درځه دا بند شو واخه بېرته یې ولګوه. څوک شوی سو نیازه یا ما ولیدې نیازه شته او اوبه مو دلته پرېښولې خو ښویې. راځه هغسې دنه مې زو وده زه دوی ته د اوبه ورکړم مازې. ونیسه دغه چاکه که د اوبه وده سمار تاسې جیب که وخت چم سیری و ودرېږه سماره نو مه راځه نو ولې ښویېږم ته وه زه نیاز محمد یم یا بلوس. ونیسه بوتل بل دارلی بله نه مه رایله کوه یا څه کېږو لکه سلیپ یې نه کې نو خو دغه سره راکه غوټه
ونیسه غوټه ای دا غوټه ونیسئ ونیسه ماته امنیت پنجه کې سره راغی دا خلاص موږ په کېږي ولا غلارو خطا دي دې خواته کول اسانه دي دا اسانه هلته ګروپ ورته ونیسه بابا ورته نیسه مې راځه نیازه دغه بغل ته دلته پښه کښېږده دغه بغل ته راځه راځه ته بلا مړ کښېنه پر کونه کښېنه بلا ځانه وشوی وه دغسې نه ماتېږي ځه دغسې دلې یو ځای کښېده ټلیفون نه غواړي ولې ماتېږي خولې وینې زما پر مخ ګرمي نه ده دا ځای یخ دی دغه موږ چې دلته خېږو تاکېږو په دې ځایو کې ګرمي جوړه شي په دغه رقم ځایو کې دی تاکېږي ته دا ځای ښکاره کړه سم تاسه بس درځه دا دې چې موږ سره تاسو لوغه روښنایي والا ډبره ته ومشته بلا خطو کار باندې بلا دلې به مو ختموي نو د دې خاصه بلا ګروپ غواړي چې کومه لاره سمه په دې ځای کې ما ځانونه راښوی کړي دا لاره دې شو وساده لاره دا ځای وسا دی دا ځای دی دا نیک ځای خو راکړه چې سړی پښه کښېږدي بچی کاکا دغه ځای دی دغه لاره دا تاسو بیا زویه ګوره احمدالله پر دغه لارې چې تېر شولې بلا د سي دلته دهلیز دی بلا راورسېدو نو سخته لار خلاصه بچی کاکا در نیسه دی در نیسه اوبه در نیسه تر یو سمه ځای راورسېدلو چې دلته اوس نیکي د ولاړې ځای سته راځئ راځئ د خیر ها یا کبونه هو دا دهلیز دی دا ډب دی دا ډبرې خلکو د دې دپاره نښانې کړي دي چې دلته بیخي ډېرې لارې دي یعنې که بیا څوک د چا څخه لاره به نه غلطېږي او خپل پر دغه باندې به ځي دغه لاره به نه ځینې کېږي دا اوس چې موږ راته سولو دلته موږ هم یو ګروپ د اوس دپاره یږدو ځکه چې پر ډېرو لارو موږ ولاړ شو داسې نه لارې راڅه خراب شي او دا ځای چې دی نیکې وحشتناکه دی ځکه تکه توره شپه ده بله جالبه دا ده چې په داسې ځای کې عموما حیوانان ډېرې خو په دې ځای کې یوه دانه خزنده لا نسته نور حیوانان خو هلته پرېږده دا په دې خاطر سره چې دغه ځای یو رقم خاص غازات لري چې د هغه غازاتو په وجه باندې دلته حیوانان ژوند نشي کولی لکه ما چې درته ویل چې دلته ډېرې لارې دي د هغو څخه یوه لار دا ده چې لا تاسو لیدلی شئ لا سلندره کمه ده او هغه ګروپ چې تاسو وینئ هغه ګروپ ښکاره کړه دا مو د دې دپاره کښېښوئ چې بیا زموږ څخه لاره ورکه نه شي لاره سته احمدالله ځای سته ګروپ ورکړل چانه ټوله لنده د خټې جه ته دا خوا ته څراغ ونیسئ دا خوا ته هم دلته راسې ور دا ځای پلا به وګورو دا ځایونه وګورو دا ځای ټوله داسې لوندره کمه دی چې او دا ځای تاسو لیدلی شئ ښه غټ ځای دی وغه اوبه چې او دغه ځایونه چې بیا تاسو وینئ دا ټوله د اوبو د څاڅکو څخه جوړ شوي دي تاریخ پوهان په دې نظر دي تاریخ پوهان او ساینس پوهان چې دغه ټولې اوبه چې په دغه غار کې شته لکه په دغه اوس کې چې دا دې دلته شته دا اوبه چې کله په مایعاتو بدلې شي یا د دې څاڅکي بیا په غازاتو یو رقم غازات دي هغه د دې څخه د وخت په تېرېدو ډبرې جوړوي اوس دغه وخت نه دی معلوم چې په څومره وخت کې بیا دغه اوبه په ډبرو باندې بدلېږي دغه جالب شپان چې تاسو وینئ دا ټوله د اوبو څخه جوړ شوي دي دغه یوه ډېره جالبه لاره ده احمدالله دغه کړې ده اوس بیا وګورو دا سانتیکه لکه دروازه داسې ځای دی ته خو درځه چې څونه ځای دی چیرې وتلی ده دا بېشکه راکړه دا بل ګروپ دا ځایونه تاسو لیدلی شئ لکه مالګه چې دا رقم چې لاس پر تېر کړي او نیازه لکه مالګه یا داسې بل شی ډېر جالبه شپان یې دي راکړه ګروپ ونیسه
دا دننه کې ځای دی بله نور نشته بلې ساحې ته راللو ټوله غار همدا رقم دی او دلته اوس هم څاڅکي اوبه دا وینئ تاسو څاڅکي اوبه د دې شان څخه راتویېږي د دې ډبرو څخه او نو دا به بیا وخت معلوم کړي چې دوی په څومره وخت کې دغه کېږي ډبره کېږي دا اوبه خاص مالګین رقمه د ډیزاین یې شکل یې خو دغه نه دی او دلته بل ګروپ پرېښو ځکه دلته دننه ډېرې لارې دي ګورو چې کوم ځایو ته لا وځو ویني شړه نی اوبه دي پاکې او ښه یخې اوبه دي د هغسې دې خواته ویني دې خواته هم غار یو حصه شته او شاته دا خواته راسه دا ځای دې ښکاره کړم چې دا څومره غار دی ډبره خو ده خو دغه نور شیان چې بیا جدا بیا د اوبو جوړ دا غار وینې نیازه دا ټوله دغه رقم غار دی دې خواته وګوره دا خواته وګوره دا اوس هم مات شوي دي راولوېدلي دي ډېر جالبه ځان دی او تاسو باور وکړئ زه د دغسې بیریږم د حیوان خو نشته چې یو ځای راباندې راوننړېږي درځئ په ځای کې ډېر مه درېږي ورک یې ورک دا بېلته دغه بل غار ته وتلی اوبه چې وې پکښې و علي جانه بیریږه خو به نه یاره زه خو هم په هغه سفر وارزېدی چې موږ پسې رالو جالبه ځای دی واه ډېر دا خواته لار نشته ډېر جالبه هغه بېلته دور دغسې راوتلې ده دا د غونه نیکي ځای دی بېلته هغه ځای ته راوتل دی چې ما درته یو شی باید تکشیر تو هغه روشنۍ بلا نه معلومیږي دا غار چې نو دی چې د تاریخ پوهانو د نظره تقریبا 10,000 څخه تر 40,000 کاله پورې قدامت یا پخوانیوالی یا تاریخ لري اصلا د پخوا په وختو کې به دلته ول هندوان راتلله 10,000 کاله 40,000 کاله یا 15,000 کاله در مخه هندوان به راتلله د باندې به خیمې درولي او په دې غارو کې به خپل عبادت کوي نو چې هغه د چی عبادت کوي څنګه کوي په هغه خو معلومات نشته خو د پخوانی خلکو له کوله چې د دې ځای خلک دغه هندوان به دغه ځای ته راتلله په میاشتو به په دې غار کې عبادتونه کول خپل همچنان هغه وګوره هغه در دا لږ شنې ده او دلته دومره کې ځای وتلی سي نو څه معنا لري دا بل دی دلته دغه لا وتلی شو درغه نشو چیش پراته وینې دغه نیازه هغه دی زموږ ګروپ و نیازه وینې هغو به را روان دی وحشتناکه ځای په دې دی او بیریږم هم په دې چې دلته دغه ډېر جګ دا تیره شان شته او همداسې نه چې دا پر موږ باندې راولي ها څه شته یو چا کتله په خدای دوې سترګې ولت ګروپ دی یا د ګروپ اړخ ته نه ستا زموږ ګروپ باندې چې موږ شو د لارې دپاره چې لاره ورکه نه شي یا دغسې کړه نه دی ګروپ دی وروره ته ناکه موږ مه بیروه وروره ګروپ دی علي جان دې وبېروئ زه بیا نه درسره راځم
سارا را وچاودله او ته داسې په هر غار نه مننه وځو وامه ده واه 1 2 3 چشکو Ja, dat is er is! دلته احمد لا اوس پیدا کی ویلم به شک دا سره کم شایستی او به دي یا ما زه خپل جزا یو څخه بیریږم او دا د دې ځای ښایسته اوس دی زه غوټه نه پشکې وو څنګه ښه درې چا ګوی پشکې وای او ونیسي یاران غوټې ته ماداس ولا لمبیږي زه خو هم یاره د خطرناکه اوبه دي خطرناکه ځای دی خطرناکه نو نه دي اوبه ګره د خدای یو اوبه دي وروره خطرناکه بیا چیرې دي یا نه ډبره یومنسي یا خیر ما ته نه را کالی دي خیرنیږي بره په دا دیم پر غیرت راوستي دی اوبو تر تاز ډوب کنه سر کښته کنو دغه څه الجان نه لم بیاشه سر خوش نه که خره یا ما بوټونه یې مرالندوز بوټونه یې مرالندو مکوه خطا استیاد یا بلوم سورلی یا نه پرې مخلصنا پرې و الجان ورسره پرې و بټوا وشان ورس په جیب کې چې لندن شي غالي لګ بیا ورولې نمر سره راغلم دیم راغلی راغلم داس نه بیا فکر وکړ دې نه دې سره غلم زر سره غلم ما ته کیمرا په لاس راکړه ورتاسه بس یدی بلا راسدو پورده کې متل دی ما ته ګروپ باندې زبا متل ورته پورده کې متل دی وای گئی بیس باندې تر مځکې 50 متره لاندې په یو خطرناکه غار کې او بازي کولم در چا د واس کار نه دی یوازې موږ کولی شو کیمرا لاندې ما کوم دغه ډبرې چې وینئ لکه موږ چې ګروپان ایښوله خلکو بیا دلته دا رقم ډبرې وشانې ایښي چې د تګ لار دلته په معلومه کې دلته ډېری خلک ورکېږي او ورک سوي هم دي او بله خبره دا ده چې دلته هر وخت اوس راځئ اول خو راځئ به ځکه دلته خطرو ته ضرورت نشته چې موږ خو چې پر ځان نه خطر وړو نیک لیونیان یو تاسو راځئ ما که راتللاست تیز اضافه روښانه ګروپان د ځان سره راوړئ که مو نه درلودله یاران اکسسوریز خو نو معلوم دي یاران لخوا د یاران لپاره څوک نور خلک مارکیټینګ نه لري تکلیف خپله بې ځانه اوه دا څومره ځای اشرف هوا دلته د سره زر نه بیا هم ګروپ اوس غلوي چیش که یار وره
اوس بیا بیخي وبېرېدلم دا ځایونه تازه مات شوي دي دا تاسو وینئ تازه مات شوي دي او دلته بیا وګوره دا ځای تازه چاپونه کړي دي ژر به شاوخوا وګورو ژر به ځو چې داسې نه زموږ د دې اخیره شي بیا ونه وا څنګه ګاډي هم سماره څنګه ځای ته مې راوستله بیا دې شاته توره شپه کړل نو ته شاته کوې نو خو موږ شاته یو دې خواته پښې نشته نو موږ ته تلای شو او دغه ځای هم تازه مات شوی دی هذا اوبو پټاو کړي ته څه په خبره یې چې دا تازه بسته چیرې ځئ وروره ولې داسې کوئ شیک دا نشته کاف نه دا بېلته هغه ځای ته وتلي ولا لار نشته هغه دا بېل دا بېل خوا یارانه دې وتلې هغه دغه ځای دی اے خلک هغه دې وتلې چې چیرې هغه دې ویني شوي ځای سته چیرې دی شوي دې ویني هغه دغه سمه لار راغلی ده چیش دی د کوم ځای ځای چې د وری زه خپل ورځم ځای چې د وری زه خپل ورځم شه دا سور سوی ولې دی دا ځای ګوره سور دی خو هندوانو دلته صندوق په موږ ګرځه نو دغه وخت صندوق ته رسو پاتې شي باندې بالا کنیا هغه یو ځای ته نه کې روښنایي دغه بېرته هغه ځای ته تللی دی ځي چې بالا ځو دا ښوی ځای دی ښوی نسم ځای ستا خواته یو ځای ستا ځئ ولې دوی خواران د سره ستړي سوله دوی دونه سټیمنا نه لري دا څه د افغانستان تر ټولو خطرناکه ځای چې د بولان غار په نامه سره یادېږي د بولان په غره کې دی او د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې دی موږ ته چې خلک څونه وویل چې داسې بېرندوکي دغه مثال د وحشتناکه ځای دی هغه رقم نه و لکه شمشیر غار خو بیا هم ځینې و د دې څخه خاطر چې موږ دغه جګ دا تېره شار نه باندې راونه لوېږي دی خو بیخي ډېر پکښې وګرځېدی د ده خلاص ساعت تېر و دی ډېر پکښې وبېرېدی دی بیا ډېر پکښې وبېرېدی ما سترګې ولیدلې ده بیا سترګې ولیدلې او تاسو تر داسې نور ویډیو پرې سبسکرایب موږ ته د پولیس زه ورسره راغلی یم ما پکې شیر نه کړي